سلامونه و نیکی هیلی الله تعالی که روغ و صحتمند اوسئ تاسو ته ښه راغلاست وایم. قدرمن ښوونکو، موخه د نن ورځې درس مو دا ده چې قدرمنه زده کوونکي د پښتو ژبې الفبا د انځور لرونکي جدول په مرسته وپیژني. قدرمن ښوونکو، شاید تاسو پوه شئ چې انځور لرونکي جدول ډېرې ګټې لري. څرنګه چې لومړی ګټه یې دا ده چې انځور سبب د دې ګرځي چې ماشومان یو درس ډېر زر زده کړي او ډېر مودې لپاره هغو ذهن کې پاتې شي. دوهمه ګټه یې دا ده چې موږ تاسو کومه ورځ چې بل درس دغه توري درس مفصلا توګه ورکوو، کولی شو دغه جدول څخه د یادونې لپاره استفاده وکړو چې زده کوونکو ته یادونه وکړو چې دغه درس خو تاسو ویلی ده او په ذهن کې مو شته ده لږ ذره. څه رقم د بېلګې په توګه بله ورځ چې موږ تاسو د پ توري په هکله مفصل هغوی ته درس ورکوو، یعنې دغه توري غږ، شکل، املا هغوی ته درس ورکوو. اوس د دې لپاره چې یادونه وشي هغو ذهن ته، هغوی ته وایي تاسو په ذهن کې پړانګ شته چې موږ تاسو پړانګ ویلی؟ وایي هو. بیا ورته وایي پړانګ په چی پیل کېده؟ په پ. وایي هو. بیا ورته وایي چې آفرین، نن ورځې درس مو د دغه پ توري په هکله ده، اما دغه توری نن موږ ټول په جزئیاتو باندې وایو. په دغسې یادونه کې ډېره مرسته کوي. او بله ګټه یې دا ده چې دغه انځور کولی شو موږ صنف کې یو خوا ته یې نصب کړو او کله چې زده کوونکي صنف ته راځي هغوی د سترګې پرې لګېږي او ناګهانه دغه توري ټول شیان ورته تکراریږي او ناګهانه په شکل تر آخر د کاله پورې دغه ټول توري چې کوي ډېر په اسانه توګه په حافظې باندې سپاري. او بله ګټه یې دا ده چې د انځور لرونکي جدول چې موږ تاسو بېلابېل فعالیتونه کولی شو. مثلا د دغه لپاره چې ډېرو الفبا زده کړي ډېر ساده، موږ ورته اول لومړی د الفبا توري نوم په لوړ آواز وایو، بیا ورته انځور ښکاره کوو، یعنې وایي دغه الف مد آس، الف انار، ب بیل، تر آخره پورې همداسې ادامه ورکوو. اوس د دې لپاره چې دا لږ ذره خسته کن نشي، یعنې یو خوا فعالیت یو خوا ته کار ونه شي، ښه ده چې لږ ذره زده کوونکو ته هم شانس ورکوو. زده کوونکو ته داسې شانس ورکوو پس له دې چې ویل موږ خلاص کړل، هغوی ته وایي ښایي اوس تاسو ما نه یو انځور نوم پوښتنه وکړئ، زه به انځور خپله مې یا نورو صنفیانو په مرسته پیدا کړم او د هغه توري په هکله موږ زده کوونکو ته مفصلا توګه لږ ذره معرفي ورکوو. څه رقم مثلا احمد چې زده کوونکی ده هغه د انځور ته ګوري، وایي ما ته موږ ته وایي استاد ما ته په دې انځور کې پړانګ پیدا کړه. زه ګورم، نورو زده کوونکو ته وایم راشئ ما سره مرسته وکړئ پړانګ چېرته ده؟ هغوی ګوري دلته، وایي دغه ده موږ پیدا کړو. وایم او دغه ده، ورته وایي دا پړانګ ده. پړانګ په چی شي پیل کېږي؟ په پ باندې. بیا همداسې بل زده کوونکی چې سلیمه ده هغه هم ما ته وایي استاد په دې کې ټال ما ته پیدا کړم. بیا نورو زده کوونکو ته راځئ ما سره مرسته وکړئ پیدا یې کړو. ګورو دا ده پیدا م که دا ټال ده. ټال په کم توري پیل کېږي؟ په ټ باندې. لږ وضاحت ورکوو او په دغسې دغه ټول توري زده کوونکو ذهن کې ډېر ښه کښېني. قدرمن ښوونکو، اوس د دې لپاره ډاډمن شو چې آیا زموږ زده کوونکي دغه توري لږ ذره پېژندلي دي که نه. کله چې موږ یو زده کوونکي تختې پر سر وغواړو او هغوی ته انځور ښکاره کړو، بیا ورڅخه پوښتنه وکړو چې دغه څه شي انځور ده او د کوم توري نمایندګي کوي. د بېلګې په توګه سلیمه چې زموږ یو زده کوونکی ده هغه تختې مخ ته غواړو، ورته وایي سلیمه جان دغه د څه شي انځور ده او کوم توري نمایندګي کوي؟ هغه یې ګوري، وایي استاد دا د انار انځور ده او دا د الف توري نمایندګي کوي. یا بل همداسې بل زده کوونکی چې محمود ده هغه غواړو، ورته وایي دا بل د څه شي انځور ده او د کوم توري نمایندګي کوي؟ محمود چې ده دا ګوري، وایي دا خو استاد بیل ده، دا د ب توري نمایندګي کوي. همداسې ادامه ورکوو تر آخره. ښه والی په دې کار دا ده چې زده کوونکي سطحه هم موږ ته معلومېږي او موږ ته معلومېږي چې آیا هغوی د واقعیت دغه تورو کې مشکل لري که دغه انځورو کې مشکل لري، کوم ځای کې، او موږ کولی شو هغه حالات څه کړو؟ برطرفه کړو. قدرمن ښوونکو، په پای کې د دې لپاره چې زده کوونکي خپل منځ کې یو درسي فعالیت ترسره کړي، ښه ده چې موږ او تاسو صنف په دوه کسه ګروپ وویشو او هر دوه کسه ګروپ څخه هیله کړو چې راش تختې مخ ته یو زده کوونکی د هغه ګروپ نوم د یو توري واخلي، بل زده کوونکی مربوطه انځور چې کړي پیدا کړي او په لوړ آواز یې ولولي. د بېلګې په توګه مثلا یو ګروپ چې احمد او محمود ده هغه تختې مخ ته غواړو. احمد سوال کوي چې یو وایي ه، کله چې ه ویلې محمود باید د ه مرتبط انځور چې هاوس ده هغه پیدا کړي او ورته وایي دغه ده ه هاوس مربوط تور کېږي. بیا همداسې بل ګروپ ته چې مثلا اسما او سلیمه ده هغه ته شانس ورکوو چې راش تختې پر سر او د بل توري اسما وایي او سلیمه چې ده هغه مربوطه توري انځور چک کړي پیدا کړي. مثلا اسما وایي ز،
سلیمه باید پیدا کړي دغلته زیم ده او دا چې شی ده زمری ده. په دغه توګه ټول توري باید داسې تکرار شي. دغلته قدرمن ښوونکو مهم دا ده چې موږ او تاسو پام ووسي چې زده کوونکي تکراري انځورونه یا توري ونه وایي او هغه توري چې پاتې شوي موږ ورسره مرسته وکړو چې هغه توري زده کوونکي یو بل ته ووایي. مننه کوم ستاسو پاملرنې څخه. تاسو ته ډېر ښه وخت غواړم.